من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. د شوال د شپږو روزو ډیر لوی فضیلت او غورواله په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ثابت ده چې څوک د شپږ روزي نیسي دغه انسان ته الله ډیر اجرونه ورکوي. د رمضان مبارک د میاشتې نه وروسته چې کومه میاشت پرله پسې رمضان پسې راځي هغې ته شوال ویل کېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې څوک په شوال کې شپږ روزي ونیسي خو شرط دا دی چې د رمضان روزي نیولې وي، نو دغه انسان دومره اجر کیږي گویا کې چې د ټول کال ټول زمانہ د روزه دی. اگر چې روزي خود شپږ ونیولې او یو میاش د رمضان المبارک پورا روزي هغه ونیولې خود الله په وړاندې دا داسې حسابېږي گویا کې چې د ټول کال روزه دی. په دې حدیث د مسلم کې کوم چې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نه روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان د میاشتې روزي ونیولې ثم اتبعه 6 من شوال او بیا شپږ روزي د شوال په میاشت کې ورپسې ونیولې کان کصیام الدهر، نو دغه انسان ته دومره اجر الله رب العالمین ورکوي گویا کې چې د ټول کال روزه دی، ټول عمر روزه دی. او د یوې روزې اجر د الله په وړاندې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو نفلی روزه نیول د الله د پاره د الله د رضا په خاطر په ځان باندې خوراک سکاک او نور داسې جائز شیزونه مباح شیزونه بندول د یوې ورځې د پاره او نیت د داوی چې الله رانه راضي شي، رب العالمین دغه انسان له ډېر اجرونه ورکوي. من جمله د دغه اجرونو نه بخاری او مسلم کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هیڅ یو بنده داسې نشته چې هغه د الله د پاره یو روزه ونیسي. علماء لیکلي فی سبیل الله معنا دا د من صام قاصدا وجه الله، امام قرطبی رحمه الله لیکلي او امام ابن حجر رحمه الله هم لیکلي چې د الله د رضا په خاطر یو روزه ونیسي انسان، نو د دې اجر څومره ده الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. الله رب العالمین با دغه انسان د اویاو کالو په فاصله کې د جهنم د اور نه وساتي، اویا کال به د جهنم د اور نه محروم کی، یعنی الله به دومره لري د جهنم نه وساتي چې د جهنم ترمنځ فاصله د اویاو کالو په مزل باندې بوي، دومره لري بوي د یوې روزې په وجه باندې. او چې بیا سړی دا شپږ روزې ونیسي نو دې څومره اجر دی. بیا دا نفلی روزې نیول دا د جهنم نه د جهنم د عذابونو نه د اور نه د بچاو د پاره یو ښکلی سبب دی، لکه څنګه چې د حدیث د بخاري او د مسلم کې بیان شو. یو روایت د عثمان ابن ابي العاص هم دی په مسند احمد کې چې نبی علیه السلام فرمایي الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، دا روزه نیول د جهنم د اور نه دا یو ډال دی، لکه څنګه چې تاسو په جنگ کې په ډال باندې د دشمن نه ځان بچ کوئ، دغه شان په دې روزه نیولو سره انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي. نو کوم انسان چې ټول عمر روزه نو دا غو به څومره فضیلت شي، او الله رب العالمین دغه اجرونه انسان ته په دې شپږو ورځو کې هم ورکوي. من صام رمضان
د ټول عمر روجا یا په د ټول کال د روجو سره دا څنګه برابرېږي؟ د دې تشریح واپس نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې کړي. امام صنعانی، امام نووي رحمه الله دوی ټول هم لیکلي چې انما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان ب10 أشهر و6 من شوال بشهرين. د ټول کال د روجو سره یې اجر برابر شي د هغه انسان چې د شپږ ورځې د رمضان نه وروسته روجې ونیسي. وایي وجه دا ده چې د رمضان روجې دې ونیولې نو یوې نیکۍ بدله الله رب العالمین یو په لسه ورکوي. الله قرآن کې هم داسې فرمایي من جاء بالحسنه، څوک چې یوه نیکي وکړي الله رب العالمین ورله د هغې 10 چنده اجر ورکوي. نو چې یوه میاشت روجه دې ونیوله د رمضان نو ب10 أشهر د 10 میاشتو اجر درته میلاو شو. او بیا چې دا شپږ ورځې دی ونیولې نو د 2 میاشتو اجر درته په دې شپږو ورځو کې میلاویږي. ځکه چې د یوې روژې اجر ته الله رب العالمین یو په 10 درکوي، د 10 روژو اجر درکوي. نو د شپږو روژو څو راځي؟ 80 ورځې راځي. نو 10 میاشتو اجر درته الله رب العالمین په رمضان کې درکو، نو د 2 میاشتو هغه درله د دې شپږو ورځو په روژو نیولو باندې درکوي. حدیث کې الفاظ داسې دي په نسائی او ابن ماجه کې دا حدیث دی او ابن خزیمه کې هم شته. امام البانی رحمه الله په صحیح الترغیب والترهیب کې هم راوړی او صحیح دی سندن. نبی علیه السلام فرمایي جعل الله الحسنة ب10 أمثالها. الله رب العالمین یوه نیکي د 10 برابر ګرځولې ده. د یوې نیکۍ بدله الله رب العالمین 10 نیکۍ ورکوي انسان ته. چې یو نیک عمل دی وکړه الله 10 نیکیانې درکوي. نو فشهر ب10 أشهر، نو دا یوه میاشت روجه چې دی ونیوله الله درله د 10 میاشتو اجر درله درکو. وصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنه. او دا شپږ ورځې چې د رمضان المبارک د روجې د میاشتې نه وروسته دا شپږ ورځې په شوال کې ونیولې روجه، نو د ټول کال اجر الله رب العالمین درکوي. نو دا لوی فضیلت شو. یو بل فضیلت اهل علم بیان کړي چې د دې نفلي روجو ډېر فضیلت وي. هغه دا چې په ورځ د قیامت د انسان سره حساب کیږي که په دې فرائضو کې څه کمې زیاتې شوې وي الله رب العالمین په دې نفلونو باندې انسان ته دغه کمې زیاتې معاف کوي. لکه حدیث ابو داود کې دی نبی علیه السلام فرمایي ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم. اول چې د انسان سره حساب کیږي په ورځ د قیامت ناغا د مونځ باره کې الله رب العالمین ملائکو ته وایي انظروا في صلاة عبدي أتمها أو نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة. زما د بنده په دې مونځ کې وګورئ فرضي مونځونو کې چې پوره یې کړی او که نه نقصان یې پکې کړی دی، صحیح په توجه باندې دا مونځ نه دی کړی، دا کمې زیاتې ته پکې شوی دی. که چیرې مونځ یې صحیح کړی خو بس صحیح به ولیکلی شي دا انسان پاس شو. وإن انتقص منها شيئا، که دغې کې څه نقصان یې کړی او صحیح نو ادا کړی، ټیم کې لږ اختلاف یې کړی او رستوالی یې کړی او په توجه سره یې نو کړی، نو الله رب العالمین به بیا ملایکو ته ووایي انظروا هل لعبدي من تطوع. دا ټکې عام دی. زما د دې بنده نفلي عباداتو ته وګورئ، نفلي منځونه شته، نفلي عبادات شته. فإن كان له تطوع، که نفلي عبادات وي، نفلي روجې نیولې وي، نفلي صدقات کړي وي، نفلی خیر ښېګړې کړې وي، نفلی منځونه کړې وي، نو رب العالمین به وفرمایي اتموا لعبدي فریضته من تطوعه. زما د دې بنده په دې فرایضو کې چې کوم نقصان دی فرضي اعمالو کې، نو د دې نفلي اعمالو نه ورله پوره کوي. نو د انسان په روجو کې چې کوم نقصان د ده نه شوی دی د رمضان په میاشت کې، نو هغه به د دې نفلي عباداتو نه پوره کېږي، نفلي روجو نیولو په وجه باندې. نو د دې روجو ډېر اهتمام پکار دی په خپل کور کې، په زنانو، په مکلفو بندگانو، بالغو انسانانو باندې دا نیول دا ورله پکار دی او مشر له پکار دی چې دې ترغیب ورکړي خپل بچي په دې سره عادت کړي.
بله مسله دا ده چې په دې روجو کې دا شرط نه دی چې دا د سړی پرله پسې ونیسي او بل اختر پسې متصل چې نن اختر دی او سبا له دا روجې ونیسي، دا پکې شرط نه دی او که چا وکړه نو جائز ده. او که د میاشتې په اول کې دی او 2 روجې ونیولې، په منځ کې دی او 2 ونیولې، په آخر کې دی او 2 ونیولې، نو هم صحیح ده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي 6 من شوال، په شوال کې سره 6 ورځې ونیسه. او په دې کې متابعت دا شرط نه دی چې پرله پسې به نیسي یا فوراً د اختر د ورځې نه وروسته سړی ونیسي، دا پکې شرط نه دی. امام ابن عثیمین رحمه الله، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن باز د ټول هم دغه شان فتوا ورکړې ده چې دا پکې شرط نه دی چې سړی پرله پسې ونیسي، بلکې که جدا جدا دي ونیولې نو دا صحیح ده، ثواب تاته ملاوي. خو دې ته ورته مسله یوه دا هم ده چې انسان باندې د رمضان مبارک روجې فرضي روجې پاتې وي، یا د بیماری د وجې نه هغه دا روجې نه وي نیولې، او یا یې د سفر د وجې نه وي نیولې، او په ده باندې 2 روجې 3 روجې 5 شپږ پې پاتې وي قضایي، نو دا انسان به اول قضایي روجې راوړي، قضا به پوره کوي. ځکه چې دا حدیث معنا هم دا ده، من صام رمضان، چا چې د رمضان روجې ونیولې معنا پوره روجې. اوس یو سړی د 5 شي نیولې، 5 د عذر د وجې نه خوړلې، بیماری د وجې نه یا د سفر د وجې نه، نو دغه پوره رمضان روجې ونه نیولې، او چې دی ورپسې شپږ نیسي او هغه چې قضایي به وروسته راوړم، نو د رمضان پوره روجې خو ونه نیولی شي، فضیلت ورته حاصل نه شو. د دې وجې نه اول قضایي راوړل پکار دي. همدا خبره امام ابن عثیمین، امام ابن باز او داسې محققین او علماو دا لیکلي ده. هغوی لیکلي چې انها لا تجزئ الا ان يصومها بعد قضاء رمضان لقوله في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه. دا نه جایز کېږي د انسان دپاره چې دی د شوال روجې نیسي او په ده د قضایي روجې پاتې وي، ځکه بیا هغه فضیلت د انسان ته هغه حاصل نه شو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان، د رمضان پوره روجې به ونیسي، بیا به پسې د شوال نیسي. د دې وجې نه په کومو زنانو باندې چې کوم دا ماهوار بیماری راځي او د هغې د وجې نه کومې روجې ورته پاتې شي، نو اول به دا قضایي روجې راوړي، او بیا به چې دی دا ثوابي نفلي د شوال دا 6 ورځې دا به ونیسي، او دواړه په یو نیت باندې چې په یو زنانه باندې د رمضان روجې پاتې دی، هغه دا نیت وکړي چې هم د شوال شوي او هم د قضا شوي، نو دا نیت دا صحیح بیا نه دی. اهل علم لیکلي چې یو فرض عمل دی یو نفل دی، نو په دې کې دا تداخل د نیت دا به صحیح نه دی. تداخل د نیت معنا 2 نیتونه کول چې هم د زما لپاره فرض شي او هم زما لپاره نفل شي، نو دا به جائز نه ده. ځکه نفل ځان له عمل دی، فرض ځان له عمل دی. فرضي په تا باندې لازم دی، هغه به خامخا نیسي، او نفل که دې ونیو ثواب به دې وشي، او که ودې نه نیو نو انسان په دې باندې نه نیولی کېږي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق د نفلي عباداتو سره هم پیدا کړي، او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو فرایض په خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.